د شکر ناروغان باید تل د ځان سره چاکلیټ یا بوره یا بل یو خوږ شی ځان سره باید وګرځي، ځکه چې کله داسې هم کېږي چې شکر ډیر زیات د وینې ټیټېږي او کله چې ټیټ شه نو دا د ناروغ د مرګ سبب کېږي. یعنې په دې باندې پوهېدل چې د ناروغ شکر ټیټ شوی که نه، هغه داسې وي چې په ناروغ باندې رپندی لګېږي، یعنې رپېږي، همدارنګه ډیر زیات خوله کېږي او ډیر زیات د کمزورۍ احساس کوي. نو په دا وخت کې باید په سملاسي ډول باندې بوره یا چاکلیټ یا یو ګوړه یا یو بل خوږ شی چې دی خولې ته واچي تر څو پورې چې شکر بیرته نورمال شي. ټیټ شکر چې دی د جګ شکر نه ډیر زیات خطرناک دی، دا د انسان د مرګ سبب کېږي، ځکه چې زموږ او ستاسې دا مغز چې کوم دی د دې خواړه یا خوراک چې دی دا ګلوکوز دی، یعنې خوږه ده، او کله چې ورته دا ورسېږي د انسان د مرګ سبب. د شکر ناروغان باید تل د ځان سره چاکلیټ یا بوره یا بل یو خوږ شی ځان